هند کې یوه نرښځې له یوه ځوان نه تناسلي اله غوسه کړې ده. که غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. سلامونه او نیکې هیلې ملګرو. په هند کې یوه نرښځې له یو ځوان نه د نشه کولو څخه وروسته له هغه څخه تناسلي اله غوسه کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو په وینا د هند د پنجاب ایالات په ګرداسپور کې د سونیا په نوم یوه نرښځې په یوه مندر کې له کارکوونکي سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هغه به یې وخت نا وخت خپل کور ته هم بوتللو. په راپورونو کې ویل شوي دي چې کله د دواړو ترمنځ ملګرتیا ډیره پخه شوه نو سونیا دا هلک خپل ګورو پروین مشر نرښځې ته هم وروپېژندو. په راپور کې ویل شوي دي چې د دواړو نرښځیانو یوه ورځ دا هلک خپل کور ته غوښتی و چې هلته یې لومړی نشه کړی او بیا یې امرتسر ښار ته بولی و چې هلته یې بیا ترې تناسلي اله غوسه کړې وه. دغه هلک پولیسو ته ویلي دي چې سونیا او پروین نرښځیانو هغه په خپل کور کې بندي کړی و. کله چې به هغه ورته وویل چې خپل کور ته غواړي لاړ شي نو نوموړی هلک به یې وهل. دا هلک زیاتوي د تناسلي الې له غوسولو وروسته سونیا بیا زه د پروین په کور کې پرېښودم. 2 ورځې زه په هغه کور کې بند وم خو بیا مې لار پیدا کړه او له هغه کور څخه راوتښتېدم. دغه هلک چې کله خپل کور ته ورسېدو نو خپله کورنۍ یې له خپل حالت څخه خبره کړه چې وروسته یې مور پولیسو ته ولاړه. پولیس وایي چې د هلک د مور په عریضه باندې دوی دواړه نرښځیان د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي خو تر اوسه پورې د دې کار لامل نه دی معلوم شوی چې نرښځیانو ولې له دې هلک څخه تناسلي اله غوسه کړې ده. ملګرو دا وه زموږ ویډیو. که د ویډیو په اړه څه ویل لرئ نو موږ ته یې لاندې په کمنټ کې ولیکئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د داسې خوندورو او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.